سهیل صاحب په خیر راغلی کابل ته هر کله راشي ډېره مننه تاسې د نعمت دانش واده ته راغلي په خیر راغلی ډېر د خوشحالۍ واده ځکه دی چې نعمت دانش زموږ په مخ کې لوی شوی دی وړوکی ماشوم بالکل هغه نن زلمی دی دا د واده دی موږ راغلي یو او ډېر ښکلی موسم دی د سپرلي واده دی واده خو د خیره واده ته خو یو ورځ نیمه شته خو دا ګلغونډۍ ده ګلغونډۍ د سیل او د میلې ځای دی دا د ارغوان ګل دی چې غوړېدلی دی دا زما ډېره هیله وه ارمان مې و چې زه تاسې راولم دلته یو چکر وګرځو نو نن زه ډېر خوشحاله یم چې تاسې مې دلته راوستي ته څه محسوسوې په دې څه محسوسوم چې زما دپاره نن زیاته ته خوشحالۍ ورځ د یو خو دا چې یو طرف ته په تېرو ورځو کې ستاسو والد صاحب ستاسو پلار هغه بیمار شو او خدای شته چې لکه ما ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی یو خو مې هغه ولیدو ډېر زیات خوشحاله شوم د هغې نه هم ډېر تازه دی او شکر دی ډېر ټیک ټاک دی دویمه دا ده چې ډېره موده پس مو ستا سره ملاقات بالکل د دې نورو وړو سره ملاقات وشو د دغه واده له زه نه وم راغلی د اشمت واده له ځکه چې زه دغه ته تلم لندن ته زما نه پاسپورټ هغلته ګیرو په اسلام آباد کې بالکل نو هغه مې هم په زړه یو دغه پاتې شوی و یو ارمان پاتې شوی و او دا مې لکه مطلب دا دی چې زه درته هغه تفصیل نشم ویلی چې زه په کوم مشکل کې دلته راغلی یم خو بس یو دغه مې کړی و چې زه به ځم او زه په هغه واده کې چې کوم دی شامل شوم دغه واړه مې ولیده دا د خوشحالۍ خبره وه دا زما په خیال چې څو ځله هم راغلی نو موږ دلته نه یو راغلي او د هغې وجه به غالبا دا وه چې دا موسم نه و چې دا به ګل نه و که نه ارغوان ما په ډېرو کتابونو کې لوستی دی یا دا نوم په ذهن کې و خو ما وی چې ارغوان به لکه یو ګل ته موږ یو ګل وایو یو نوم وایو تاسو ورته بل وایه بل ورته بل وایي خو دا ده چې دا مخصوص دی یو ځان له ونه ده او دغه یو څو ورځې دي نو که ډېرې زیات هم شي نو 6 ورځې دي شي ټیک شوه نو هغې ته مونږ رالو زه ډېر زیات ښه محسوسوم دلته چا وویل چې بهی دې کې دغه نشته پلانې شی نشته ما وی چې په دې کې مصنوعیت نه دی پکار دې کې دا غر دا دامانه ده بالکل دامانه مونږ دې ته وایو دا د غره غاړه ده او دا چې څنګه ده په اوریجنل شکل کې دې کې ډېر زیات خوند دی بیا موږ چې کوم دی ملګري راغونډ شوي دي او هغه دغه تاسو دغه ډوډۍ هم دلته دیګچې میګچې مو چې کوم دی هغه پوخ که زما په خیال چې ما په خپل ژوند کې د دې ځای نه څومره خوند واخیستو نو یو طرف ته مې دغه خوشحالي چې زما د وراره واده دی او بل طرف ته مې دغه هم خوشحالي چې ستا پلار چې کوم دی هغه اوس جوړ دی که خیري شکر دی او تاسو په خیر سره یې نور دوستان مو ولیدل چې په خیریت سره دي نور به ووینو واده خو لا پاتې دی درسته ده که نه د بلا خلکو سره به ملاقات وي نو د دې غونډۍ دا سیل دا به زما په خیال او زه اوس کوشش کوم چې یوه طرحه جوړه کړم او د شاعرانو ته ووایم چې هلکه تاسو په دې بیا به ورسره اعلان وکړئ چې وایي په دې باندې که څوک هم شعرونه لیکلی شي ولیکئ نو دا به زما په خیال د دې ځای زبردست واده د نعمت د واده او د دې ځای د چکر دا به ښه یادګار یو دوه بیتونه هم که ووایې زمونږ د لیدونکو ته د دې ګلغونډۍ په وخت که هر څو په موږ هر څومره ستم کړی دی موږ په سندرو د لوټ شوي ژوند ماتم کړی دی او که زیړ رنګونه مو په مخ الوزي الوزي دی که زیړ رنګونه مو په مخ الوزي الوزي دی موږ تل سپرلی په زیړګولي او په شړشم ډېر ښه سهیل صاحب ډېر زیات خوند یې وکړه سهیل صاحب ډېره مننه ډېر زیات سلمان صاحب تاسې راشئ د سهیل صاحب نه مې د ګلغونډۍ پوښتنه وکړه چې ګلغونډۍ ته راغلی څه محسوس کړه خوند یې و نه و خوشحاله یې نه یې نو تاسې څنګه د ارغوان ګل هم پې ارغوان ګل دا ګلغونډۍ دا ښکلې هوا دا ملګري ګل چې کوم دی که نه د خوشحال بابا استعمال کړی خو مونږ لیدلی نه و او دا بس ستاسو مینه وه او ستاسو اخلاص و چې دا ګلان هم راباندې ولیدل او الله چې زړه مو ډېر خوشحاله شو او ډېره مینه یې راله راکړله
او یوه ونه نه ده په ټوله علاقه کې خور دی د ډېر ځای پورې دا ځای په دې مشهور ده بالکل په ارغوان باندې او په ارغوان دې ته ګلغونډۍ مځکه وایي او ګلغونډۍ ورته مځکه او زما خیال چې افغانستان کې به ټول نه ښایسته ځای هم دی ځکه چې دا بوټي ما سیل صاحب سره خبره کوله چې مونږ د پېښور نه شروع کړو داسې مردان او سوات او بیا چترال ته لاړ شو او دا شی مونږ چېرته داسې ښایسته نه دی لیدلی نه دی دا د دې خاصیت او خوبي دا ده چې همدا دلته دی او په دې ځای باندې چې دی نو دا مشهور هم په دې ګلونو باندې او بس ډېر به م یادېږي او د ډېر وخته پورې به م یادېږي او ما سیل صاحب زما خیال چې 2-3 میاشتې په دې باندې خبرې کوو